السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم او په څنګ کې چې کوم ځوان را سره ناست دی دا به ډېر دوستان پېژني. زموږ د سهیلي پښتونخوا د پښین د سیمې نامتو شاعر طاهر لیوال صاحب په څنګ کې را سره ناست دی. غزنوي صاحب وایي ما ولیدی ملګرو نن یو ځوان په هدیره کې. واه، ما ولیدی ملګرو نن یو ځوان په هدیره کې. ما ولیدی ملګرو نن یو ځوان په هدیره کې. ډېر ژړل یې بیخي ډېر ناست و حیران په هدیره کې. ژړل یې بیخي ډېر ناست و حیران په هدیره کې. ژړل یې بیخي ډېر ناست و حیران په هدیره کې. او سرې سترګې د یو قبر سر ته ناستو په سوچو کې. واه، سرې سترګې د یو قبر سر ته ناستو په سوچو کې. سرې سترګې د یو قبر سر ته ناستو په سوچو کې. ویل یې و دا قبر ته قربان په هدیره کې. ډېر ښه، بیا ووایه لیوال صاحب دا شعر بیا ووایه. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېر خوندور. سرې سترګې د یو قبر سر ته ناستو په سوچو کې. ویل یې و دا قبر ته قربان په هدیره کې. ژړل یې بیخي ډېر ناست و حیران په هدیره کې. چې لږ څه تسلي یې وای ورکړې وه دې ځوان ته. واه، چې لږ څه تسلي یې وای ورکړې وه دې ځوان ته. چې لږ څه تسلي یې وای ورکړې وه دې ځوان ته. خو نه و هغه وخت بل یو انسان په هدیره کې. ژړل یې بیخي ډېر ناست و حیران په هدیره کې. پر مخ باندې یې اوښکې را روانې وې باداره. پر مخ باندې یې اوښکې را روانې وې باداره. کاوه یې تلاوت د سپین قرآن په هدیره کې. ژړل یې بیخي ډېر ناست و حیران په هدیره کې. دا قبر یې د مور دی دا هر چاته د معلومه. دا قبر یې د مور دی دا هر چاته د معلومه. طاهر لیوال چې ژاړي په ارمان په هدیره کې. ډېره مننه. دا قبر یې د مور دی دا هر چاته د معلومه. دا قبر یې د مور دی دا هر چاته د معلومه. دا قبر یې د مور دی دا هر چاته د معلومه. طاهر لیوال چې ژاړي په ارمان په هدیره کې. ژړل یې بیخي ډېر ناست و حیران په هدیره کې. ما ولیدی ملګرو نن یو ځوان په هدیره کې. ژړل یې بیخي ډېر ناست و حیران په هدیره کې. ستاسو د توجه یوه نړۍ مننه. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر مننه، ډېر مننه.